امریکای یو مخکې ازادي راغلی وه چې د غازي امان الله خان وخت کې وه. دا دویمه ازادي ده الحمدلله چې امارت اسلامي مجاهدینو په غیرت او په غټه میړانه سره د اشغالګرو کافرو امریکایانو تر اشغال څخه افغانستان آزاد کړی د اسد په 40 تاریخ باندې. حالات خیری جوړ ان شاء الله. ازادي ورځ مبارک شه. خیر تاسو مبارک. خوشاله ډیر خوشاله. پادشاهي چې دا په اوږو باندې بوج کېږي او په زړونو کې ځای نیسي. پادشاهي باید په زړونو باندې وشي او د ملت ځوانانو لپاره چې څه غوښتنې شرعي غوښتنې باید د حکومت ته پیش کړلی شي او حکومت باید د ځوانانو غوښتنې رد نه کړي او په ښه طریقه سره د هغوی غوښتنې قلم دې خوښېږي که وسله دې خوښېږي؟ مې قلم دې خوښېږي که وسله دې خوښېږي؟ قلم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات لیدونکو ستړي مشئ. جوړ په خیر. دا چې نن په افغانستان کې د اسد 40مه د امریکایي اشغال د ختمېدو ورځ ده. په دغه ورځ باندې امریکایانو په افغانستان کې ماتې وخوړله او د افغانستان اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره په افغانستان باندې حاکم شو. دا چې لیدونکو ازادي ورځ ده. په همدې خاطر باندې د اسلامي امارت منصوبین او کارکوونکي او پسند کې دا چې د دوی هغه پلویان راوتلي دي او د ازادۍ ورځ باندې لمانځي. نو په همدې خاطر باندې موږ هم دلته راغلي یو چې په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې تاسو د ازادۍ ورځ راواخلو، دې تصویر تر تاسو در ورسوو، د خلکو احساسات راواخلو، همدارنګه په څنګ کې د ځوانانو سره او د هیواد د ساتونکو سره هم مرکې او خبرې اترې ولرو. تاسو ګورئ چې په ډېره اندازه باندې ماشومان ځوانان دلته راټول شوي دي او دغه ورځ لمانځي. نو لیدونکو تاسو هم راځئ راسره پاتې شئ، دغه برنامه تر پایه پورې تعقیب کړئ. دلته وګورئ چې ځینې ځوانان ماشومان عکسونه اخلي، تصویران اخلي. تاسو هم راسره پاتې شئ لیدونکو، برنامه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. د خپرونې قرباني سراج الدین په ژواک کې د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زایل کوي. راځئ لیدونکو، برنامه د پیل نه تر پایه پورې ګورو.
السلام علیکم څنګه یې السلام علیکم څنګه یې وګونه خو دې بند نه دي څنګه یې بچو نوم دې څه دی ها نوم دې څه دی نوم دې څه دی بچه نوم دې شته دا دې څه اغوستي ها ابوبکر ابوبکر دا څه درشي دی اغوستي دا ته پوزي ها ماشاءالله هیواد خو بساتو کنه هیواد ساتي ماشاءالله ماشاءالله قلم دی خوخي که وصله دی خوخي ها مې قلم دی خوخي که وصله دی خوخي ها قلم دی خوخيږي ها ماشاءالله ماشاءالله قلم او ټوپک دواړه به ګرځو سیده کنه په قلم به پوهه زبه کو په ټوپک به وطن ساتو کنه ماشاءالله ازادي ورځ د خوشاله خډیر خډیر خو لیدونکو دا چې د کوچنیان دي کوچنیان او ځوانان زموږ د وطن راتلونکي دي موږ باید د ځوانانو او د ماشومانو خیال وساتو بل خصوص وسنۍ حکومت به ځوانانو ډیر توجه وکړي ځکه همدغه ځوانان دي چې هیواد په ودانیږي د ملا تیر دی هیواد دغه کوچنیان به سبا زلمیان کیږي څوک به انجینران کیږي څوک به افسران کیږي څوک مطلب د هیواد ساتونکي وي مننه ها مننه وطن به ساتو ان شاء الله ښه ډیره مننه بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړه اوسېږئ عوام هم را سره دي هیوادوال را سره دي او په څنګ کې دا چې ځواکونه هم دي مشر سره ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الحمدلله چې دا د افغانستان د روسنۍ د امریکې یو مخکې ازادي راغلی وه چې د غازي امان الله خان وخت کې وه دا دویمه ازادي ده الحمدلله چې امارت اسلامي مجاهدینو په غیرت او په غټه میړانه سره د اشغالګرو کافرو امریکایانو تر اشغال څخه افغانستان آزاد کړی د اسد په 40 تاریخ باندې چې نن 4 کال پوره شو په هغه خوشحالۍ په ورځ باندې افغانستان کې بیا د ازادۍ ورځ ده الحمدلله چې ټول افغانستان ولس پکې خوشحاله دی ځوانان او بوډاګان نارینه زنانه لوی واړه د ولایت مقام ته راټول شوي دي چې په دې ورځ باندې ټول مجاهدین سره یو ځای ولاړ دي او خوشحالۍ ورځ ده د امن فضا خوره ده الحمدلله او ډیر یو بهترین سور سار او اصول برابر دي موږ د ټول افغانستان چې څومره بار خلک اوسېږي که هغه په یو ملک دي که په بل ملک دي د ټول نه زموږ غوښتنه داره او د افغانستان د اوسېدونکو خلکو نه چې بیا لپاره د نور اشغالګرو د کافرو او د نړیوالو خلکو نه د خپل ملک د حفاظت کوشش وکړي چې خپل ملک د همیشه لپاره په خوشحالۍ او په امن په فضا کې وساتي د نور اشغالګرو نه نو الحمدلله زما ټول د افغانستان خلکو ته مبارکي ده او بیا د الله رب العالمین په افغانستان باندې کافر نه راولي زموږ ملک د بیا الله جل جلاله د کفارو په لاس باندې نه ورولي زما ټول افغانستان نارینه او زنانه او مجاهدینو علماو ته مبارکي ده الله دې وتقبل کړي او اخر دعوانا مننه مولوي صاحب یو پوښتنه بله دا چې ازادي م لاسته راوړه ازادي موږ په چی ساتلی شو الحمدلله ازادي به موږ په خپل اسلامي غیرت او په خپل اسلامي قوت باندې ساتو په ټینګونو په جازونو نه ساتل کېږي موږ خپل اتحاد او په اتفاق باندې الحمدلله ساتو زما ټول د افغانستان د ځوانانو د نارینه او د زنانو نه د تعلیمونو غیر متعلمینو خلکو نه دا غوښتنه ده چې د خپل مل حفاظت په خپله وکړي او د نورو خلکو لاسونه خپل منځ کې پرېنږدي اتفاق او اتحاد نه کار واخلي نو په دې به انشاءالله افغانستان ته سوله او اطمینان راځي ډېره مننه لیدونکو هیواد د قلم او په ټوپک دواړو ساتل کېږي موږ ته قلم او ټوپک دواړه ضروري دي ځکه چې هیواد ساتو دواړو ته اړتیا لرو مننه مولوي صاحب کور ودان ځوان سره ولاړ دی عام وګړی د خبرو به سره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو ټول مینوال ته یوټیوب چینل د لارې ډېره مننه نوم مبارک دی وخت لیدونکو ته نوم مبارک مې غیث الرحمت ده د اصلي د کابل ولایت اوسېدونکی فعلا جلال آباد ته د استقلال جشن د لمانځلو لپاره راغلی ماشاءالله څه کار کې په کوم کارونو بوخت یاست زه خپله طالب العلم یم طالب العلم ماشاءالله دغه ورځې په تړاو باندې نظر دی ورو بس زما نظر خدا ده الحمدلله دوستان او وطنپال مخلوق را جمع شوی ده او ماشاءالله ډیر د هر یو په څیرو باندې لورای خوشحالي معلومیږي او دا د غیور ملت نښه ده چې په خپل فتح او د کفارو په ماتې باندې نن خوشحاله دي او ویاړي
بالکل بالکل ازادي مو واخیسته حتما ازادي ساتل غواړي بالکل د دغه ساتل لپاره ولس باید څه وکړي حکومت باید څه وکړي تاسو په نظر باندې د ازادۍ اخیستنه خو د تورې ټوپک په زور کېږي او ساتنه د قلم ایمان او عقیدې په زور کېږي او ساتنه یې ډیره سخته ده د اخیستنې نه نظر اخیستنې ته ساتنه ډیره سخته ده او ډیره ضروري ده دا چې هر حکومت چې راځي باید د ولس سره لاس ته راوړي ستاسو په نظر باندې د دغسې کارونو لپاره زموږ نظام باید څه وکړي د ځوانانو په وړاندې باندې بس پادشاهي چې دا په اوږو باندې بوج کېږي او په زړونو کې ځای نیسي پادشاهي باید په زړونو باندې وشي او د ملت ځوانانو لپاره چې څه غوښتنې شرعي غوښتنې باید د حکومت ته پیش کړلی شي او حکومت باید د ځوانانو غوښتنې رد نه کړي او په ښه طریقه سره د هغوی غوښتنې ومني او زمینه ورته برابره کړي ډېره مننه له تا مننه کور ودان ستړی مه شئ السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام څنګه یې ښه انشاءالله الحمدلله قرار است. نوم مبارک دې لیدونکو ته نوم مې ضیاءالدین دی د کونړ ولایت اوسېدونکی ما فلحال په ننګرهار کې ژوند کوم. ښه مبارک دي دغه ورځې په تړاو باندې مبارکي تاسو ټولو ته وایم موږ تاسو ته هم مبارک وي الله پاک دې دغه ورځ تل په موږ باندې لري. هېوادوالو ته هم یې مبارکي ووایه هېوادوالو ته هم مبارک وي. ډېره مننه لنډ نظر مو ور دې ورځې په تړاو باندې د اسد 40 دا د باطل د پرځېدو ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې امریکایانو او اشغالګرو په افغانستان کې ماتې وخوړله او د افغانستان نه خپله کډه بار کړله. دغه تاریخي ورځ په ډېرو ملکونو کې او په تاریخ کې ډېره کمه تکرارېږي. نو دغه ورځ چې دا نن افغانستان شاهد دی چې دغه ازادي ورځ لمانځي او اسلامي امارت د خپل ولس سره اوږه په اوږه ولاړ دی او دغه ورځ لمانځي. دغسې ورځو لمانځل ولس ته کوم فهم ورکوي؟ دغسې ورځ لمانځل ولس ته دا فهم ورکوي چې الحمدلله په افغانستان کې امن تامین دی امن شته دی هیڅ قسمه خطرات نشته. مخکې به نظامونو کې چې مونږ کتل په دغه وختونو کې به چاودنې کېدې بمباریانې به کېدل بمباریانې البته نه کېدې خو چاودنې به کېدې ولس به په سختۍ سره بازارونو ته راوته. الحمدلله نن تاسې ګورئ چې ولس څونه په مینه او محبت سره بازارونو ته راوتې او دغه ورځ لمانځي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان چې موږ دې خپل وخت راکړو مننه. لیدونکو تاسو ګورئ چې دلته په ګډ شمېر باندې امنیتي ځواکونه په موټرسایکلو باندې ناست دي او خپل نمایش کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی ځي ازادۍ ورځ لمانځي. ګورئ لیدونکو ماشاءالله ماشاءالله دا هغه ځواکونه دي چې د البته د موټرسایکل دپاره ځانګړې کته جوړه شوې ده. د خبرې کوي څنګه یې قومندان صاحب ښه حالات ښه جوړ انشاءالله ازادۍ ورځ مبارک شه. خیر چې تاسو ته مبارک. خوشحاله یې ډېره ډېر خوشاله وطن به ساتو انشاءالله ګڼه انشاءالله. تاسو په ټوپک ساتئ موږ په قلم ساتو انشاءالله. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. لیدونکو تاسو ګورئ چې دلته په ډېره کچه باندې ځوانان هم ورټول شوي دي او دغه ورځ لمانځي. دلته چې دی زیات رش جوړ دی. تاسو هم راځئ راسره پاتې شئ برنامه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ.